بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ستړي مشئ. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. امیر خان متقي وایي د رسمیت پیژندلو لپاره مو ټول شرطونه پوره کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولا امیر خان متقي ویلي اوس دا وخت را رسیدلی چې نړیوالي حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د په وینا د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. ښاغلی متقي زیاتوي له نړیوالو په تیره له ګاونډیو سره ښې اړیکې لري او په هغو هیوادونو کې چې ډېر افغان کډوال ژوند کوي دوه سفارتونه فعاله شوي. نوموړی د طالبانو حکومت ستونزې مني، خو وایي حکومت فساد نشته او مسلکي کسان دندې پر مخ بیایي. ښاغلي متقي له BBC سره مرکه کې ویلي نړیوال باید له طالبانو هغه تمه ولري چې دوی پخوا هم عملي کړې وه. ښاغلی متقي پوښتي چې په افغانستان کې آیا د کمونستانو حکومت ډېر ټول شموله و او که د مجاهدینو استاد رباني او صبغت الله مجددي صاحب ټول شموله و، او که بیا په بن کې د 7 کسانو جوړ شوی حکومت، او که بیا په کابل کې د 2 ټیمونو حکومت چې په حقیقت کې یو ټیم و بیا سره 2 شوه ټول شموله و. د یادونې وړ ده د هغوی حکومتونه چې ښاغلي متقي یادونه کړې نجونو له تعلیمه نه وې منع کړې، خو په جګړه ییز حالت کې بیا ښوونځي تړلي وو. خو ښاغلی متقي وایي د دوی حکومت کې د ښځو ونډه ښکاره ده چې په وینا یوازې پوهنې وزارت کې 92,000 ښځینه کارمنانې او استادانې دي، 14,000 نورې عامې روغتیا وزارت کې په روغتیایي کارونو بوختې دي. دی مني چې سمه ده په ځینو برخو کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه راغلي. څه موده وړاندې طالبانو د پوهنتون د ښځینه محصلانو د تعلیم بهیر تر 2 امر ثاني پورې وځنډاوه. بیا یې په نادولتي موسسو کې چې تر ډیره بهرنۍ موسسې وې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، چې په غبرګون کې 5 لویو نادولتي نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. طالبان استدلال کوي چې په دغه موسسو کې د ښځو د کار لپاره مناسب چاپیریال او زمینه لا نه ده برابره شوې. خو یادې موسسې وایي دوی د افغان ښځو کارمنانو لپاره له افغاني ټولنې او دود او دستور سره سم همداشان د اسلامي لارښوونو مطابق کاري چاپیریال برابر کړی دی، او د دوی له کار پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ته چې ډیری برخې یې ښځې دي خپل چوپړونه نشي وړاندې کولی. له ښاغلي متقي وپوښتل شول چې د دوی پر حکومت دا نیوکې هم کیږي چې په حکومت کې نور مسلکي کسانو ته د کار د نه ورکولو له کبله پر طالبانو نیوکې ډیرې شوي دي. خو ښاغلی متقي وایي د دوی په حکومت کې د مسلکي کسانو حضور د دې لامل شوی چې د افغانستان د لویو اقتصادي پروژو د کار څرخ بیرته اړول شوی دی او کارونه یې مخته روان دي. دا وه زموږ تمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.